السلام علیکم. د شفتالو ګټې د حساسیت الرجي لپاره یوه ګټوره میوه ده. د شفتالو خوړلو په اړه داسې ویل کېږي چې شفتالو د لومړي ځل لپاره له نن څخه 8000 کاله وړاندې په چین کې وکرل شو او خلکو ورنه د خوراکي توکي په توګه ګټه واخیسته. د روغتیا پالانو په وینا شفتالو یو داسې نباتي مرکبونه لري چې د انسان په بدن کې د بیلابیلو سرطاني ناروغیو خطر کموي. د شفتالو د نورو ګټو سربیره د حساسیت لکه پرنجېدو، خارښ او ټوخي ناروغیو لپاره هم ګټور وي. روغتیا پوهانو د شفتالو ګټو په اړه دا زیاتوي چې د دې میوې خوړل د انسان بدن ته ډېرې ګټې لري. په ځانګړي ډول د هضم لپاره خورا ډېر ګټور بلل کېږي. شفتالو ډېر غذایي توکي لري چې د بدن لپاره هم ډېرې ګټې لري او په لاندې ډول ښودل کېږي. اول، د پوهانو په وینا شفتالو د بې شمېره ویټامینونو، منرالونو او ګټورو نباتي مرکبونو درلودونکي دي. دوهم، په یو دانه شفتالو کې 58 کیلوري، 1 ګرام پروټین، 14 ګرامه کاربوهایډریټ، 2 ګرامه فایبر شتون لري. دریم، په شفتالو کې په کافي کچه کې فاسفورس، اوسپنه او ویټامینز، پوټاشیم، ویټامین کې، ویټامین ای او ویټامین سی دي. څلورم، په شفتالو کې شته فایبر له معدې سره د ډوډۍ په هضم او د معدې په ښه والي کې خورا ګټور دي. پنځم، شفتالو د قبضیت ناروغۍ مخنیوی کوي او د کولمو د ښه والي لپاره بکتریاوې او فیټي اسید جوړوي. مننه.